د خوست ښاروالۍ ریاست د ښاري پاکوالي د تنظیف چارو د لا ښه ترسره کېدو او د نظافت عملې د روښانه پېژندنې په موخه ځانګړی یونیفورم یعنې لباس او د ځاني خوندیتوب اړین وسایل وویشل. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په دې سره به د ښار د پاکوالي کارکوونکي د خپل کار پر مهال منظم او یو شانته د پېژندنې وړ وي او همدارنګه د کاري خوندیتوب اصولو ته په پام سره به د هغوی روغتیا او سلامتیا هم تنظیم شي. تنظیف ملګري چې دی هغه په دوه وختونو کې کار کوي، یو د شپې له مخې دی او بل د ورځې له مخې کار کوي. نو دا چې د اوس کوم لباس دوی ته موږ توضیح کوو، دا تقریبا په هر لباس باندې 1100 افغانۍ مصرف راغلی دی. تقریبا جمله مصرف چې دی هغه 2,10,000 افغانۍ کېږي. دا به انشاءالله دوی ته بل لور ته د ښاروالۍ ریاست د نظافت کارکوونکي وایي چې د ځانګړي لباس او د خوندیتوب وسایلو په ترلاسه کولو سره دوی خپلو چارو ته لا وهڅول شول. دوی دغه راز د ښاروالۍ ریاست له مشرتابه څخه مننه وکړه چې همیشه د دوی اړتیاو ته پاملرنه کړې ده. دا لباس چې د موږ د خلکو سره توپیر پیدا کوو او بل چې په ټولنه کې موږ بغوانان یادېږو، موږ ته لباسونه دستکشې، بیاطې، چارې او بیلچې کایه راکوي او موږ ډېر خوشحال یو. د وخت به چې د مذهب یا زړی و یا به وینه مشکل سره به یا به شیشه و یا به میخ و. اوس الحمدلله ښاروال صاحب نه خپل مدیر صاحب نه موږ ډېره مننه کوو. نوی لباس، نوی درشی، نوی موزه موږ ته راکړی. موږ ډېر ته نه شپه ور دی وطن په خدمت کې یو. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم د ښاري خدمتونو د ښه والي، د کارکوونکو د ملاتړ او د ښار د پاک او سالم چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ورته ګټور پروګرامونه پلي کړي.